مین جمهوریت 18مه برخه. که تاسو ټوله ورځ او شپه په عیش و نوش کې تېره کړئ دا مکمل خیانت دی. اول ځان سره خیانت دی، بیا هیواد سره خیانت دی، بیا کورنۍ سره خیانت دی او بیا له ډیپلوماسۍ سره خیانت دی. زه مو د ټول هیواد په استازیتوب نه بخښم. خپل ټول ماموریت مو داسې سرته ورسوئ لکه تاسو یې چې په یو کتاب کې لیکئ. د خپل ټول ماموریت ښه او بد مو ولیکئ. داسې څه ولیکئ لکه دا لیکل چې ستا معشوقه لولي یا یې کوم بل مهم انسان لولي. جمهور رئیس د بهرنیو چارو وزیر ته سر ورتاو کړ. ویې ویل هر ډیپلومات چې ښه کارکردګي وکړه ویې نازوه او تقدیر یې کړه. هر ډیپلومات چې بې خونده و د هیواد او هیوادوال قصه کې نه و ټکټ ورته راولېږه چې خپل کور ته په خیر سره ورسیږي او خپلو بچو سره ژوند وکړي. شیبه وروسته مجلس ختم سو. سره ولاړ سول. هر څوک خپل خپل روم ته لاړل. هر څه خاموش سول. جمهور رئیس د شپې ناوخته د 7 ستوري هوټل په بلکین کې له خپل ریډ واین پیالې سره د لوفري موټ په چوکاټ کې خپل سګریټ ولګولو. ویې ویلې لږ ژوند وکړه، ښه یې وکړه چې تر ډېره ښه یاد سې. وروسته خبرو پسې سر مه ګرځوه. هر څوک په خپل حساب کتاب ورکوي او عذاب به ګالي. دوړې له خولې پورته سوه. موبایل کې د لوفري د دوران د موسیقۍ راوسته. د جلۍ په عکس یې سترګې ولګېدې چې سلفي یې ورسره اخیستې وه خو ورستول یې نه و. په واټساپ یې له موسیقۍ راوستو مخکې ګوتې ټینګې کړې او د جلۍ عکس یې ورولېږلو او ورته ویې لیکل ستاسو رئیس جمهور په ژوند پوهیږي خو وخت کم دی. بېرته یې سندره پرې کړه. په اوږده څوکۍ کې اوږده اوږده څملاسته. پورته یې اسمان ته وکتل. د موسیقۍ اورېدو په مهال هسې یو شعر ذهن ته ورغی. ژر ژر یې موسیقي غلې کړه. د موبایل په نوټ کې ولیکل له خپل وجود نه فاصله کې ښه یم، په ځان پوهېږم، آینه کې ښه یم، له ځان نه پټ یم، ځان مې هم لټوم، د ژوند همدغه ډرامه کې ښه یم، په دې زه نه پوهېږم څه شی وایم، یوازې زه په حافظه کې ښه یم، که ښه وم در به سم ناجوړه یمه، انشاءالله ښه یم، دې جمعه کې ښه یم، تا ته څه نه وایم، ته ځه ولاړه سه زه بیا درځمه، میخانه کې ښه یم، کله ناکله مې دا زړه وایي چې مه پورته کېږه، په سجده کې ښه یم، خود به دې زه یادېږم ژاړې به خود، زه هم یو څوک یم، قواره کې ښه یم، پرېږده همدې مسافرۍ کې مړه سو، پرېږده همدغه دروازه کې ښه یم. په سبا له اجنډا سره سم د خپل سفارت په موټرو کې په لومړۍ درجه تشریفاتو د ملګرو ملتونو ودانۍ مخې ته ښکته سو او لوړپوړو چارواکو بدرګه کړ. تر خبرو او معرفت وروسته د ملګرو ملتونو عمومي غونډه پیل سوه او جمهور رئیس یې د وینا لپاره ځانګړی سټیج ته وغوښت. جمهور رئیس ټولو ته ښه راغلاست ویل او زیاته یې کړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د ټولو هیوادونو درنو استازو په اجازه مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړ چې د خپل هیواد په استازیتوب خبرې وکړم. زه خپله وینا له جنګه پیلوم. موږ تېر کال هم په جنګ کې تېر کړ. راتلونکی حال هم اټکل دا دی چې جنګ به وي، خو بیا کال وروسته موږ له پلان سره جنګ ختموو او جنګ ګټو. موږ دې جنګ ته د پای ټکی ږدو. موږ د جنګ انسانان نه ختموو، د جنګ فکرونه ختموو. د خپلې ټولنې ځوانان، نجونې او هلکان مو د تعلیم لوري ته سوق کړي او لا هم بوخت یو چې په همدې لوري یې سوق کړو. د تعلیم او ژوند اسانتیاوې ورته برابرو. موږ ورځ تر بلې د جنګ او له نورو بدبختیو پرې مینځل کېږو. موږ یو لوی ملیت یو، لوی هیواد لرو. موږ د هر راز جنګ په ختمولو کې د نړیوالې ټولنې هڅې ستایو. موږ یې په هره برخه کې له مرسته مننه کوو او موږ به تل له نړیوالو سره ښې اړیکې ولرو. درنو غړو، دا نړۍ دا ځمکه د ټولو انسانانو او ټولو ژوندیو موجوداتو ګډ کور دی. هر څوک په دې ستره ځمکه کې د اصولو پر بنیاد د ژوند، کار او سفر کولو حق لري. د دې نړۍ له هغو سترو هیوادونو چې په نوره نړۍ جنګ خرڅوي، نورې د مرګونو لوبې کوي، ویره خپروي، ماشومان، ښځې او سړیان وژني، یوه ورته ګیله لرو او یوه ورته خبره لرو. ګیله مو دا ده چې تاسو همیشه د ژوند خبرې هم کوئ، د پرمختګونو اوازې مو نړۍ نیولي او بیا نور خلک ژوند ته نه پرېږدئ. قتل کوئ،
دا ژوند نه دی، سیاست نه دی، د نړۍ د اوسېدو اصول نه دی، دا یوازې یو وژونکی هېواد دی. موږ پرې شرمېږو. د دې ځمکې لوړواکي انسانان ښه نه لوبېږي. له بې عقلۍ نه په خپل جوړ جنګ په خپلو امراضو بې مراسمو او بوین مري. که هر څومره پیاوړي هم یې، وروسته دې څوک یادوي هم نه. همدې لوده انسانانو ژوند بې عزته کړ، خپل مرګ یې بې عزته کړ او خپل شخصیت یې خراب کړو. او دا د ژوند او اکسیجن نه ډکه له ښکلا ډکه ځمکه یې ناجوړه کړه. د ځمکې لوړواکو او ژوند ته مضر انسانانو وشرمېږئ، ځانونو ته ورتوف کړي دا د ژوند او سیاست اصول نه دي. بیا هم وشرمېږئ د ګاونډیتوب په خاطر، د نړیوالو اصولو په خاطر او د ټول انسانیت په خاطر. تاسو د دې پیړۍ قاتل واکداران یاست. ځان ته ورتوف کړئ. او خبره مو دا ده چې له همدې هیوادونو هیله کوو چې د جنګ او وحشت خپرولو پر ځای دې په خپلو ځوانانو تمرکز وکړي، درس ته یې واچوي تر څو له نورو هیوادونو سره سیال پاتې سي. سیالي وکړي، موږ سره دې سیالي وکړي، موږ سره د خوندور ژوند تېرولو چل زده کړي. زموږ ملت اوس هغه د پخوا ملت نه دی چې ځینو هیوادونه به ورباندې لوبې کولې او خپلې ګټې یې ورنه کولې. زموږ ملت اوس په سیاست پوه ملت دی، ژر نه غولېږي او د دې نړۍ له نورو پیاوړو ملتونو سره په علمي برخه کې ډغرې وهي او هڅه کوي چې له ملتونو سره شریک کار وکړي. زه له همدې دریځ نه په خپلو هیوادوالو غږ کوم چې د هیواد د آبادۍ، سوکالۍ، بیا رغونه او هر درد و غم کې راسره اوږه پر اوږه ودرېږي، تر څو نړیوالو ته عملاً دا ثابته کړو چې موږ هم په ژوند پوهیږو، هم په نظام جوړولو پوهیږو او هم په سیاستونو پوهیږو. ادامه برخه په مطالعه یوټیوب چینل باندې اورېدلی سئ. مین جمهوریت، لیکوال عبدالهادي احمدزی، وړاندې کوونکې آریا رحمت. مین جمهوریت ناول تاسو د مطالعه یوټیوب چینل څخه اورېدلی سئ. مین جمهوریت.